د همت او میړانې ثبوت یې په غمجنې څېرې له ورایه ښکاري. پښې نشته خو له ځانه سره یې د نورو د لیږدولو هنر په ښه توګه زده کړی. د هیواد سره د مینې او د خپلې خاورې د دفاع په هدف د امنیتي ځواکونو لباس په تن کړی و، خو اوس له بدې ورځې په کابل ښار کې ټیکسي چلوي. شریف وایي په هلمند ولایت کې سرتیری و چې د ماین یوې چاودنې دواړه پښې ورڅخه واخیستې. ما هیچ فکر من نشد چه رقم سری ماین پای ما آمده یا چه رقم شد. یک دفعه نمود تا که قسمی که پای مرا میبینی قطع است، یعنی می قسم اونموج ماین قطعش کرده. بسیار کلان ماین بوده، چون که حادثات صدمه زیادم که برامه رسانده ماین کلان بوده. چی برات بیارم؟ هغه وایي د ژوند کولو یوازینی هدف یې نورو ته خدمت کول او د کورنۍ غړو ته د نفقې پیدا کول دي. شریف وایي خلک یې د یو مېړني ځوان په توګه پیژني او په خپل کړي خدمت ویاړي. د شریف ژوند له ډېرو ناخوالو او ستونزو څخه ډک دی، خو دی ورسره د یو باشهامت او باهمته سرتیري په توګه مقابله کوي او ماته نه مني. آدمی که همتی باشه، غیرتی باشه، به هر رقم راه حل خود پیدا میکنه، یا خداوند یک چیز از او رو کسبش از او میگیره، یک راه دیگه براش پیدا میکنه. کنترل موتر کنترل داره. ما دلیوری دجوری هم کردیم و در این حالت هم که هستم اگر دجوری به پای دلیوری میکردم حالا که دست دلیوری میکنم. برای من کنم فرق نه دجوری داره نه حالا داره. شریف 40 کلن ځوان دی خو لا یې واده نه دی کړی. د شریف پلار چې د کابل ښار د تیمني په یوه څنډه کې د تازه میوې هټۍ لري، د خپل ځوان زوی دغه حالت ورته دردونکی دی. امروز اولی که یک انسان افتخار نکنه، یک انسان مثال وطن خود دوست نداشته باشه، از ملت خود وامیدی مثال پرستش نکنه، دفاع نکنه، اصلا دیگه گفته یکم تا اولاد خودم نمیمانه که مثال فامیلی در این حالت برسم. شریف د ځان لپاره له حکومته څه نه غواړي، خو په افغان حکومت غږ کوي چې په پوځ کې د معلولو او وژل شوو سرتیرو له کورنیو سره مرستې زیاتې کړي، ځکه دوی د خپلې خاورې د ساتنې لپاره قربانۍ ورکړي. دا په داسې حال کې ده چې د کب یهود نهمه په هیواد کې د سرتیري د ورځې په توګه نمانځل کیږي. زنده باد جوانای اردوی ملی افغانستان.